بسم الله الرحمن الرحیم. یو ځل بیا درته ښه راغلاست وایم دوستانو د انګلیسي زده کړې پروګرام ته. په دې هیله امید چې راته روغ او جوړ به وئ او تېر درسونه مو په غور سره کتلي او زده کړي وي. دوستانو په تېر درس کې مونږ تاسو د ضمیرونو باره کې وغږېدو او د فاعلي ضمیرونو په باره کې، هغه ضمیرونه چې د فاعل لپاره استعمالیږي. نن راځو په هغې باندې یو څه لنډ لنډ مثالونه جوړوو تر څو هغه مو ښه په ذهن کې کښېني. دوستانو لومړی مثال چې دی هغه د آی مثال دی. په فاعلي ضمیرونو باندې نه غواړم چې نور درته په وغږېږم، ځکه هلته په هغه ویډیو کې ورباندې بیخي زیات وغږېدو، هلته مو تعریف کړل او درو مو پېژندل. خوږو دوستانو په دې هیله چې تاسو به هغه ویډیو وګورئ او ښه یې ورڅخه زده کړئ. راځو خوږو دوستانو لومړني مثال ته. لومړنی مثال چې دی هغه په آی باندې جوړ شوی دی. آی یو فاعلي ضمیر دی. په دې باندې یو مثال ما جوړ کړی درته. I am eating. I am eating. زه خوراک کوم. I am eating. دوهم مثال په یو باندې جوړ شوی دی خوږ دوستانو. او یو چې دی دا هم یو فاعلي ضمیر دی، د فاعل لپاره استعمالیږي. You are eating. You are eating. ته خوراک کوې. ته خوراک کوې. تاسو دلته وګورئ خوږو دوستانو، د یو چې دی دا د چا لپاره استعمال شو؟ دا د خوراک کوونکي لپاره استعمال شو. یعنې ته خوراک کوې، نو په خپله د خوراک کوونکی چې دا یو فاعل دی، فاعل وګرځه د دې په واسطه. کله چې دی خوراک کوي نو فاعل شه که نه. دریم مثال We are eating. We are eating. مونږ خوراک کوو. We مونږ are چې یو eating خوراک کوو. مونږ خوراک کوو. They are څلورم مثال They are eating. They are eating. دوی خوراک کوي. They د غیبو لپاره استعمالیږي کوم وخت کې چې غیب زیات وي. له یو څخه چې کوم وخت کې زیات وي نو هغې لپاره بیا دې استعمالیږي. They are eating. پنځم مثال He is eating. He is eating. دا یو کس خوراک کوي. دا یو کس خو چې کوم وخت کې مذکر وي یعنې سړی وي نو هی به ورته استعمالوئ. He is eating. دا یو سړی خوراک کوي. شپږم مثال She is eating. She is eating. دوی یوه ښځه خوراک کوي. دوی یوه ښځه خوراک کوي. She is eating. د سره بیا ورته متوجه شئ خوږو دوستانو. اول مثال I am eating. دوهم مثال You are eating. دریم مثال We are eating. We are eating. څلورم مثال They are eating. پنځم مثال He is eating. او شپږم مثال She is eating. ښه خوږو دوستانو د نن درس همدومره بس دی. دوستانو بعض کسان دا پوښتنه به کوي چې موږ څنګه کولی شو ستاسو نورو ویډیوګانو پیدا کړو، ځکه چې کوم وخت کې موږ یو ویډیو وغږوو د نورو ویډیوګانو پته موږ ته نه لګېږي چې نوره موږ چېرته پیدا کړو. دوستانو د هغې لپاره ډېرې طریقې دي، هغه به انشاءالله موږ بیا درته بیان کړو. خو تاسو دومره وکړئ د اوس لپاره اسانه طریقه چې تاسو به زموږ د یوټیوب چینل په د پروفایل عکس باندې کلیک وکړئ. د پروفایل عکس به تاسو ووهئ او له هغې وروسته به تاسو راشئ. کوم وخت چې تاسو یوه صفحه راخلاصېږي نو په هغې صفحه کې به تاسو لاړ شئ، پلی لیست به ووایئ. پلی لیست هغه به ووهئ. هلته به لاندې موږ یو پلی لیست یو کورس جوړ کړی وي د لرنینګ انګلیش کورس په نوم سره. لرنینګ انګلیش کورس په دې نوم سره یو کورس موږ جوړ کړی دی. بس له هغه ځای تاسو کولی شئ چې زموږ ټولو ویډیوګانو ته لاسرسی ولرئ. خو دوستانو کوم چې چینل نه وي درسره سبسکرایب کړی نو یو لیټي چې چینل درسره سبسکرایب کړئ. د اوس لپاره د الله په امان الله مو مل شه.